بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. د مبادئ علم الاصول درسونه مونږ ویله هغو کې څلوېښتمه نمبر صفحه کې څلورم بحث البحث الرابع فی القیاس، څلورم بحث په قیاس کې و. اول به دا تا ته وپېژنې چې قیاس څه ته ویل کېږي، لغوي او اصطلاحي، او د قیاس څو قسمونه دي. تا ته تعریف القیاس، د قیاس تعریف. قیاس څه ته وایي؟ قیاس اصل کې وایي اندازې ته، لکه دی په تعریف کې هم درته ذکر کوي، وایي القیاس فی اللغة، قیاس په لغت کې التقدیر و اندازه ته وایي، یعنی یو شی اندازه کول. لکه مونږ وایو یاره دا شی به ستا په اندازه څو وي، دا به څو روپۍ ستا په اندازه، دا به څومره غنم وي ستا په اندازه، داسې د اندازې مثال. یقال دا ویل کېږي قص النعل بالنعل، برابره سوله دا یوه چپړه د بلې چپړې سره، یعنې قیاس اندازې ته ویل کېږي. ای قدره به، یعنې اندازه شوله په دې سره. وجعله نظیر الاخر، وګرځوه دې لره مثال بل. یعنې نور هم داسې مثالونه شته چې په مثال د اندازې سره راځي. قیاس معنا دا ده. واصطلاحا، قیاس په اصطلاح کې وایي هو تقدیر الفرع، دا ده چې اندازه کې فرع شي بالاصل، په اصل سره، فی الحکم والعلت، په حکم او علت کې. یعنی یو فرعي شی دی، هغه باندې دلیل نشته، ته ګورې قیاس کې دا فرعي شي، قیاس په اصلي باندې کې، نو دې ته قیاس وایي. حکم دی قیاس دی. هو حجة نقلا و عقلا، دا دلیل دی عقلی و نقلی دلیل دی. وانه مظهر للحکم لا مثبت، دا اظهار کوونکی دی د حکم، یعنی قیاس تا ته حکم ښکاره کوي خو ثابتوي نه، د یو حکم اظهار تا ته کوي، یعنی په قیاس سره یو حکم تا ته ظاهر کېدلی شي خو د هغه اثبات نشي کېدلی. دې وجې څخه بیا دوی دا منطق ثابتوي، نقلا و عقلا حکم چې ذکر کوي نو دا خو دلیل شو. دلیل یو فاعتبروا یا اولی الابصار راوي، لکه وروسته د شرح کې ذکر هم دی، بیا تاسو او دې نه دوی منطق ثابتوي. او بل یو حدیث هم دی د معاذ رضی الله عنه چې هغه باندې هم دوی قیاس کوي او قیاس ثابتوي. نو قیاس پر منطقو باندې کوي چې ګوره منطق هغه شته، ځکه دا قیاس اصل کې مناطق هم ډېر استعمالوي، یعنی د دې هغه ثبوت دوی بیانوي. شروط صحة القیاس، د قیاس شرطونه. ولصحة القیاس 5 شروط، د قیاس دپاره 5 شرطونه دي. اول، لا یکون القیاس فی مقابلة النص، دا ښه شرط دی، نه به یې قیاس په مقابله د نص کې، دلیل په مقابله کې به قیاس نه منو. که قولی، لکه دا قوله ده قذف المحصنة فی الصلاة، د یو پاک دامنې زنانه باندې دروغ تړل چې دا زانیه ده، زنا یې کړې ده. مثلا یو دی دا قول دا ذکر کوي، یو کس دی مونځ کوي، په مونځ کې دا خبره وکړي یاره فلانۍ زنانه فلانۍ ښځې زنا وکړله او هغه محسنه پاکه زنانه وي، دی وایي لا ینتقض بالوضو، په دې سره اودس نه ماتېږي، په دې سره اودس نه ماتېږي. فکیف ینقض بالقهقهه، دا څنګه په قهقهې یعنی په خندا سره اودس ماتېږي. یعنی احناف خو دا وایي، احناف لکه فقه کې مونږ دا ویلي وو چې دوی وایي کله په مانځه کې یو څوک په زور سره وخاندي په قهقهه سره، د ده اودس ماتېږي. مونږ وایي نه اودس یې نه ماتېږي، نو دا مونځ یې خرابېږي. نو دی قیاس پر دې کوي، و یو انسان دی دا خبره وکړي په مانځه کې داخل ولاړ وي، یاره فلانۍ زنانې زنا وکړله او هغه زنانې زنا نه یې کړې، نو دی وایي په دې سره اودس ماتېږي که نه ماتېږي؟ مونږ وایي نه ماتېږي. وایي نو په قهقهه سره بیا څنګه ماتېږي؟ ځکه قهقهه خو ګناه ده، وړوکې غوندې ګناه ده، او یو چا باندې دروغ ویل قذف المحسنات دا په کبایرو کې راځي، په کبیره ګناه سره اودس نه ماتېږي او په صغیره سره ماتېږي، دا څنګه خبره ته کوي؟ نو دی قیاس هلته کوي.
نو دی جواب د دې دا کوي وایي ګوره په هغې په باره کې نس شته. یو حدیث ذکر کوي چې هغه غوندې یو حدیث نصب الرایې والا ذکر کړی دی. وایي نبي اسلام یو مانځه باندې صحابه ورسره ولاړو، نو کله چې یو صحابي را روان و هغه یو کنده کې ولوېدی، نورو صحابو پر وخندل. د الله رسول صلی الله وروسته وویل چې چا خندلي دي هغه دې اودس هم وکړي مونځ دې هم راووځي. خو د دې حدیث ماته سند داسې ښه ظاهر معلوم نه دی والله اعلم، خو دوی دلته قیاس کوي. قیاس دا کوي چې ګوره په قهقه سره هغه اودس ماتېږي نه، او وایي څه رقم دا کېدلی چې انسان دې په غټه ګناه سره مثلا قصف المحسنات پر مؤمنې زنانې باندې ولګوي، په هغه سره اودس نه ماتېږي او په دې سره ماتېږي. نو دی جواب دا کوي چې ګوره دې باره کې دلیل شته، چې دلیل وي نو هغه بیا نه وي. نو لا ينتقد بالوضوء، په هغه سره اودس نه ماتېږي. وایي فکیف ینقض بالقهقهة، په قهقه خندا سره څنګه اودس ماتېږي. وهي دونه فی الاسم، او دا قهقه چې ده دا سوا د دې نه ده، په ګناه کې کمه ده. یعنې د قهقهې خندا کول په مانځه کې کمه ده تر دې چې ته په یو چا باندې تهمت ولګوې. قلنا وایي مونږ دا ورته وایو هذا قیاس فی مقابلة النص، دا قیاس په مقابله د دلیل کې دی. وهو حدیث الاعرابي الذي فی عینه سوء، دا حدیث د هغه اعرابي دی چې هغه په سترګه کې څه تکلیف و، هغه په کنده کې لوېدلی و، نور صحابه پر خندلي و. د الله رسول ورته ویلي و چې تاسو اودسونه مونځونه دواړه وکړي. نو دویم 41 نمبر صفحه، لا يتغیر بحکم احکام النص، دا به نه بدلی حکم د احکام د نصونه، یعنی حکم به د نص نه بدلی. که قولی لکه دا قول ده النیت شرط فی الوضوء، نیت شرط په اوداسي کما فی تیمم، لکه سره کوم چې په تیمم کې دی. لکه دا د احناف وایي اوداسه کې دا نیت شرط نه دی، لکه څرنګه چې تیمم کې شرط دی خو اوداسه کې دا رقم نه دی. نو دی اوس قیاس کې پر تیمم وکړي. دی دلته قیاس پر تیمم کې وایي تیمم کې شرط دی، نو باید ما اوداسه کې هم شرط شي. مونږ دا ورته وایو قلنا مونږ ورته وایو هذا یوجب، دا واجبوي تغییر حکم آیت الوضوء، بدلول حکم د آیت د وضوء. ځکه آیت کې الله رب العالمین مطلق دا وایي یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم، هغه مطلق ذکر دی. نو که ته نیت ورسره شرط کړې نو من الاطلاق الى التقیید، حکم آیت الوضوء من الاطلاق الى التقیید، بیا به ته په دې وخت کې دا حکم د مطلق څخه راوړې مقید ته به یې ولګوې، نو دا قیاس دی جایز نه دی، اسانه دی. دریم لا یکون حکم الاصل مما لا یعقل معناه، نه به وي حکم د اصل، یعنی په اصل باندې چې ته کومه قیاس کوي هغه به دا رقم نه وي مما لا یعقل معناه، چې نه عقل کېږي د هغه معنا خلاف القیاس وي، مثلا هغه قیاس چلیږي نه. فلا یقاس علی جواز التوضؤ، نه دا نه قیاس کېږي پر جواز د اوداسه باندې بنبید التمر، په نبید د خرما باندې، غیرو سوا دین من الانبذة، د نورو یعنی نستېږل شوي. دی وایي په نبیذ التمر باندې اودس کېدلی شي. اوس دا به په نورو شربتونو باندې نه قیاس کوي چې نور شربتونه ذکر وي او ته وایې یاره په نبیذ التمر باندې اودس جایز دی، نو دی وایي باید په نور شربتونو چې یا د دې کیلې جوس وي یا یو بل وي، نور هغه عناصر چې نستېږل شوي جوسونه ترېنه جوړ شوي د هغو په شربتو سره وایي اودس نه دی جایز. وایي که ته جایز ګڼې جایز یې کړې نو دا قیاس ته نشي کولی چې یاره زه یې په نبیذ التمر باندې قیاسوم. لأن الحکم فی الاصل، وایي وجه دا د حکم په اصل کې لم یعقل معناه، دا خلاف القیاس دی نه، وایي د هغه معنا اخیستل کېږي نه، مخالفه نه ده. وایي بنبیذ التمر معناه فاستحال التعدیة، وایي مستحاله سوله، ناممکنه سوله ګرځېدل دی الى الفرع و فرع ته، یعنې دې فروع ته به ګرځې نه. څلورم دا د یکون القیاس لاثبات حکم شي، دا قیاس به ثبوت راولي حکم شرعي به ثابتوي، لا معنا لغوي، معنا لغوي به نه ثابتوي، یعنې قیاس که چېرې ته کوې دا به حکم شرعي ثابتوي. لکه دا قول ده که قول المطبوخ المنصف خمر، نصف شی پوخ شده، یعنی یو شی نصف پوخ شوی وي، لکه اوس انګور دي ته مثلا پخوي پاخه کې دا نصف پخ سوي، دا خمروالی پیدا کوي، لانه یخامر العقل، د دې وجې دا پر عقل باندې غلبه کوي. نو اوس وایي که ته دا ذکر کوې دا رقم دا په حکم د خمر کې راولې،
نو دی وایي دا به حکم شرعي ثابتوي. د ده په نیز خو دا دی چې دا معنی لغوي ده، نصف پوخ شده شی چې هغه نصف پخ شوی وي، لکه انګور ته وایي وي نصف پخ شوي، نو دا وایي که د شرابو حکم ته لاړ شي، دی وایي دا په حکم د شرابو کې نه راځي. قلنا دی وایي مونږ وایو هذا قیاس فی معنی اللغت، دا قیاس په معنا د لغت کې، لا فی حکم شرعي، نه په حکم شرعي. مونږ دا وایو چې الخمر ما خامر العقل کل مسکر خمر و کل خمر حرام. پنځم نمبر لا یکون الفرع منصوص علیه، دا فرع به منصوص علیه نه وي، یعنی کله کله په یو فرع شی باندې یو پر فرع باندې دلیل ذکر سوی وي، نو ته باره دا وایه چې یاره دا زه پر اصل باندې قیاسوم. لکه داسې که قولي لکه اعتاق الرقبة الکافرة فی کفارة الیمین والظهار لا یجوز، ازادول د رقبې د کافرې په کفاره د یمین کې او دا رقم په زهار کې نه جایز. په زهار کې یا قسم دی وخوړی یا دی زهار وکړي، نو په دې کې مطلقه څټه ازادول دي، که کافره څټه وي که مؤمنه وي، یعنی هغه غلام ته ازادولی شي، که مؤمن که کافر وي، دا ذکر پکې نشته چې خامخا مؤمن. اوس ته که دا رقم که چې یو قتل وشو د انسان نه، اوس په هغې کې شرط دا دی چې فتحریر رقبة مؤمنة، الله رب العالمین فرمایي مؤمنه څټه به ازاده، یعنی ته دلته دا رقم قیاس ګوره نشي کولی چې دا ووایه یاره په کفاره د یمین او په کفاره د زهار کې خو کافره څټه ده، په دغه کم چې دا زهار او دا رقم یمین دی، په دې کې خو عامه غلام ازادولی شي که کافر که مؤمن، شرط پکې نشته. او په قتل خطا کې ته ضروري ده چې ته به مؤمنه رقبه ازاده یې. اوس که ته دا قیاس وکړي چې یاره بس په قتل خطا کې هم کافر غلامه یا کافر څټه ازادولی شي، نو نه دا قیاس به ته نه کوې، ځکه د دې په اصل باندې دلیل شته او دا منصوص علیه دا فرع چې ده په دې باندې خپل دلیل شته. پنځم دی لا یکون فرع منصوص علیه، فرع باندې که قول اعتاق رقبة الکافرة، ازادول د هغه رقبې کافرې، فی کفارة الیمین و زهار لا یجوز، په کفاره د یمین او د زهار کې نه دی جایز. وایي کما فی کفارة قتل خطا، لکه څرنګه چې په قتل خطا کې دی نه دی جایز، یعنی په قتل خطا کې به خامخا ته مؤمنه ازاده یې، کافره څټه نشي ازادولی. وایي قلنا دی مونږ دا ورته وایو هذا قیاس فی فروع منصوص علیها، دا قیاس فروع د منصوص علیها وي، یعنی پر هغه فروع پر فرع باندې اصل راغلی دی. اصل څنګه د فرع په زهار و یمین کې ته کافره څټه هم کولی شي ازاده یې کړې، مؤمنه هم کولی شي چې ازاده یې کړې، او دا رقم په قتل خطا کې هغه چې کوم اصل دی هغه کې صرف مؤمنه شرط ده چې هغه ازاده یې، فلا یجوز، دوی دا نه دی جایز. ورکن القیاس، یعنی په دې کې اوس تا ته مخکې ذکر کړه ده په دې پنځم نمبر قیاس کې چې دا فرع به منصوص علیه نه وي، یعنی پر فرع باندې به دلیل نه وي راغلی. اوس ګوره په دې کفاره د یمین او د زهار کې دا فرع ده، په دې باندې دلیل شته. قال رب فکفارة لکه فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا، صرف رقبه ذکر ده، که کافر که مؤمن ازادولی شي، او دا رقم په هغه اصل کې د مؤمن دپاره فتحریر رقبة مؤمنه ذکر ده، نو ته یو په بله باندې نشي قیاسولی، ځکه په دواړو باندې دلایل شته. دی بیا اخر کې رکن القیاس، ورکن القیاس هو العلت ای الوصف الذي، دا هغه وصف د یناط به الحکم چې مدار دی په دې سره حکم شرعي، یعنی جوړ دی په دې سره حکم شرعي. یوجد الحکم بوجوده، واجد کیږي پیدا کیږي حکم د ده په وجود سره، وینعدم بانعدام او ختمیږي د ده په ختمېدلو سره، که وصف السکر فی الخمر، لکه صفت د سکر، یعنی په خمر کې دا شرط چې دا به سکر بیهوشي راولي، یعنی دا حالت به د ده بدلوي. ويعرف العلة بالكتاب والسنة والإجماع والاجتهاد، وبالله تعالى التوفيق. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. د 42 نمبر صفحه کې مونږ پرون ویلي وله، 42 نمبر صفحه په دې دا 41 نمبر صفحه کې رکن القياس، ورکن القياس هو العلة أي الوصف الذي يناط به الحكم الشرعي، يوجد الحكم بوجوده وينعدم بانعدامه، كوصف السكر في الخمر.
بیا د ویلي ول اخر کې ویعرف العلت، علت پیژندل کیږي په څه سره؟ بالکتاب والسنة والاجماع والاجتهاد. په کتاب او سنت اجماع او اجتهاد سره علت پیژندل کیږي. نو نن 42 نمبر صفحه کې تاته وایي مثال العلة المعلومة بالکتاب، چې په کتاب سره هغه علت معلوم، علت د الله په کتاب سره پیژندل کیږي. هغه څه دی؟ یعنی د نن عبارت، د نن سبق د پرون د درس سره تړلی دی. رکن د قیاس اخر کې ویلي ويعرف العلة بالکتاب والسنة والاجماع والاجتهاد، د 41 نمبر صفحه په اخره کې. و 42 کې وایي مثال العلة المعلومة بالکتاب، چې په کتاب سره علت معلومیږي. هغه څه دی؟ کثرة الطواف، ډیر طواف کول. فإنها جعلنا، وایي دا ګرځول سوی دی علتا، دا علت لسقوط الحرج، د ساقطېدلو د حرج فی الاستئذان، په اجازه کې. مثلا الله رب العالمین قرآن مجید فرمایي یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین، وایي ستاسو نه اجازه وغواړي هغه کسان چې هغوی ستاسو ولدان دي یا هغوی ستاسو غلامان دي. من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهير ومن بعد صلاة العشاء. الله رب العالمین فرمایي 3 مرات، په د 3 وختونو کې. اوس دا استئذان د اجازه به غواړي. مثلا ورته دې مثال ته غوږ شه، ښه متوجه غوږ شه. الله رب العالمین د دوی دپاره اجازه غوښتي، یعنی کله چې دوی ستاسو کور ته راځي، ته به اجازه، دوی به ستا نه اجازه غواړي چې ایا ستا د کمرې ته د اتاق ته در داخل شو که نه. هغه 3 وخته کې، مخکې د سهار لمانځه نه، او د غرمې د خوب لپاره چې تاسو غرمه ویده کیږئ، او دوی که راځي نو ستاسو نه به اجازه غواړي. او بل وحین تضعون ثیابکم من الظهیره ومن بعد صلاة العشاء، د ماخوستن لمانځه نه وروسته شپه پکې داخله ده. نو اوس ګوره دا علت دی. دا څه دی؟ علت دی. دا 3 وختونه علت دی. د دې 3 وختونو نه علاوه دا علت ساقط شو، بیا دوی کولی شي چې را داخل شي. د دې 3 وختونو نه علاوه بیا دوی کولی شي ستا اتاق ته بغیر د اذن داخل شي. ځکه علت په دې کې څه دی؟ علت کثرت الطواف دی، ډېر طواف، یعنی دا راګرځي پر تاسو باندې ډېر. انشاءالله ډېر اسانه مثال دی. دا مثال علت المعلومة بالکتاب، هغه مثال چې علت معلومه په کتاب سره کثرت الطواف، ډېر طواف کول. فإنها جعلنا علة لسقوط الحرج، دا ګرځول سوی دی علت د ساقطولو د حرج دپاره، د سختۍ فی الاستئذان، په اجازه کې. یعنی اجازه د دې 3 وختونو نه علاوه بیا ساقط ده، بیا کولی شي بغیر اجازې داخل شي. فی قول تعالی، الله تعالی طوافون علیکم بعضکم علی بعض. دا د کثرت طواف و تیسیر، دویم د اسانۍ دپاره. اساني علت دی د افطار د صایم د مسافر دپاره. یعنی یو سړی مریض دی یا مسافر دی، نو د ده دپاره څه حکم دی؟ مخکې خو روژه وه، نو اوس تا ته استئذان اجازه یې په څه کې وکړې؟ اجازه یې په دې کې وکړه چې ته روژه ماتولی سې. نو دی وایي والتیسیر اساني کول. فإنه جعل علة، دا علت ګرځول سوی د اساني لافطار المریض والمسافر، د افطار د ماتولو د روژې د مریض او د مسافر. فی قول تعالی، لکه دا قول الله تعالی یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یعنی دا تیسر د اساني چې ده، دا علت دی. علت د څه دپاره دی؟ چې ته روژه ماتولی شي، مریض او مسافر سړی. ډېر اسانه دی. بل دی وایي مثال العلة المعلومة بالسنة، لکه هغه د 41 نمبر صفحه اخره کې ویلي ويعرف العلة بالکتاب والسنة والاجماع والاجتهاد. نو دی ترتیبا د هر یو مثال بیانوي. د الله د کتاب مثال بیان کړي، او د سنت مثال علة المعلومة بالسنة استرخاء المفاصل. یعنی یو انسان اودس لري، دی وده دی، وده کیږي. نو چې کله دی وده شو، په داسې حال کې چې دی مستجع و پر اړخ باندې و، د ده اودس ماتیږي. ولې ماتیږي؟ د ده دا مفاصل دی، دا اندامونه هغه کلاو شي. نو په دې حالت کې دا احتمال شته چې دا اودس دې مات شي. نو دا استرخاء المفاصل، یعنی چې د اندامونه کلاو شي، دا علت دی د ماتوالي د اودس دپاره. اسانه دی. مثال العلة المعلومة بالسنة استرخاء المفاصل، هغه ایله کېدل، خلاصېدل د اندامو د مفاصل، مفصل هغه اندامونه، یعنی د بدن هغه اندام چې اودس ترې ماتیږي هغه خلاص شي، کلاو شي.
فإنه جعل علة لنقض الوضوء دا ګرځول شوی دی علت د ماتولو د اودس لپاره في النوم في قول اسلم د الله رسول صلی په دې قول کې فإنه اذا نام مضطجعا احادیث کې چې راځي کله چې انسان په اړه باندې ویده شي نو د اودس ماتېږي وایي استرخت مفاصله د اندامونه د هغه کولاو شي نو دغه اندام کولاوېدل دا علت دی لنقض الوضوء د اودس ماتوالي لپاره دا د الله د رسول د سنت مثال بیان کړي مثال علت المعلومة بالاجماع یو علت معلومول په اجماع سره یو علت معلوم کې د هغه څه مثال دی الصغر والصغر کوچنوالی وړوکوالی چې دی دا علت دی لولایت الاب د ولایت د اب دپاره یعنې کله چې یو انسان وړوکی وي لا دی بلوغ ته نه وي رسېدلی د خرچه د هر څه په دې پلار باندې لازمه او ملزومه ده اوس کله چې دغه انسان د دې بلوغ د حالت نه لاړی بلوغ یې ختم شو نو د ده لپاره د علت ساقط شو علت صغروالی و هغه ولایت و نو په دې حال کې دا ولایت ساقط شو ځکه چې دی بلوغ ته ورسېدی نو دی وایي مثال علت المعلومة بالاجماع مثال علت معلومه باجماع سره الصغر کوچنوالی فإنه جعل علت دا علت ګرځول سوی لولایت الاب د ولایت د پلار لپاره في حق الصغیر په حق د کوچنوالي کې د وړوکوالي کې اجماعا په اجماع سره اجماع دا ویلي دي چې ګوره صغر وړوکوالی انسان بلوغ ته نه رسېدلی دی د پلار په کنټرول کې دی والبلوغ مع العقل او بلوغ یعنې رسېدل سره د عقل نه علت دا علت لزوال ولایت الاب لرې کېدل د ولایت د اب یعنې چې کله عقل ته ورسېدی بیا په دې کې هغه علت ساقط شو علت دا و چې مخکې صغروالی وړوکوالی علت و نو کله چې ته لوی شولې د 14 کال نه واوښتې مثلا نو په دې کې ته بلوغ ته ورسېدې دا ولایت الاب بیا ساقط شو لزوال ولایت الاب في حق الغلام اجماعا په حق د وړوکي بچي کې اجماعا دی مثال العلة المعلومة بالاجتهاد مثال د علت معلومه په اجتهاد سره چې په اجتهاد سره علت معلوم سوی یعنی قرآن و حدیث و اجماع کې مثال نه وي بلکې په اجتهاد سره معلوم سوی وي القدر مع الجنس في الاموال الربویه قدر مع الجنس لکه ودا حدیث کې چې کوم راځي هغه اشیاء سته چې ذکر کېږي الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير التمر بالتمر والملح بالملح دا کچیری مثلا بمثل یا یدن بیدین وی او د دوی دا قدر او جنس یو رقم وی نو دا بیا په حکم د سود کې راځي ګوره دغه اموال ربوي دا سودی مالونه چې دا شپږ قسمونه د الله رسول ذکر کړي نو دی وای القدر مع الجنس في الاموال الربویه دا قدر او جنس یعنی دا غوی اندازه او جنس دا غوی شکل کدا چرته شعیر وي هغه بم شعیر وي دا مالګه وي هغه بم مال یعنی دا ټول شیونه سره برابر وي فی الاموال الربویه هغه مالونه چې هغه سودی مالونه دا شپږ شیان چې کوم ذکر کړو لکه شرح کې دا حدیث لیکلی هم دی وی فإنه جعل یقینا فإنه دا هو ضمیر راجع دی و قدر او جنس دی یقینا دا قدر او جنس چې دی جعل ګرځول سوی دی علت لحرمة الربا د حرمت د ربا دپاره یعنی چې په دې کې ربا سود د هغې حرمت پکې ذکر دی فی حدیث الاشیاء الستة په حدیث د اشیاء ستو کې یعنی په دې کې اوس د دې اوس ته به ووایې چې دا په اجتهاد سره څنګه معلوم اجتهاد دا دی چې دا په دې کې دا قدر او جنس شی چې دا سودي مالونه کې چې کله دا قدر او جنس شی ته خرڅوې نو دا به یو د بل سره په جنس کې مختلف وي که په جنس کې سره موافق وله نو دا بیا هغه سود دی نو دې وجه دی دا درته وویل فی الحدیث الاشیاء السته درڅلوېښتم نمبر صفحه کې بیا درته وایي ولا بد للعلة من امرین وایي ضروري ده په علت کې دوه شیونه یعنې ته علت پېژنې هغه کې به دوه شیونه ضروري وي اول الصلاحیه صلاحیت څه معنی ای ملائمته ملائم معنی موافق یعنی تكون علت على وفق العلل المنقوله وی به علت په موافقت د علتونو منقوله کم علتونه چې کم نقل شوي د چا عن نبي اسلام وعن السلفي د نبي اسلام السلف که قول لک قوز من فی الصیب الصغیرة فهغه وړوکې یعنی یو
جینۍ ده د هغې خاوند وفات شوی. دا جینۍ تقریبا د 14 یا 14 یا 15 کالو ده. اوس په دې کې ولایت دی د چا دپاره؟ د اب دپاره، یعنې د پلار په ولایت کې ده، ځکه دا وړوکې ده. نو دا به آیا ته په دې باندې قیاس کوې چې دا به هم که چیرې بل چاته په نکاح کېدله نو د دې نه به هم اجازت غوښتلی کېږي او دا به هم په خپله خوښۍ سره نکاح کېږي؟ وایي نه، دا به په زوره سره هم چاته نکاح کوي، ځکه دا وړوکې ده او دا وړوکوالی علت دی د دې دپاره چې دا په ولایت د اب کې ده، یعنې په ولایت د پلار کې ده. عن ابي سمع عن السلف كقولنا في الثيب الصغيرة، لکه دا قول زمونږ په هغه وړوکې جینۍ کې انها تزوج کرها، دا په زور سره نکاح کېږي. لأنها صغیره، ځکه دا وړوکې ده. فهذا تعلیل، دا علت دی بوصف ملایم، په هغه صفت سره ملایم چې موافق دی د اذن د اب سره، چې پلار یې خوښه ده، چې یعنې د پلار سره کوم خوښه وي هغه صحیح ده. دویم العدالة، عدالت چې دی ای التأثیر، هغه عدالت معنا اثروالی ښکاره کول. ای یظهر اثر العلة، دا معنا چې ښکاره به اثر د علت په عین حکم کې یا په جنس کې. بیا د مثال درکوي په عین حکم مثال باندې هم ستا سر خلاصېږي او په عین جنس. العدالة ای التأثیر ای یظهر اثر العلة، چې ښکاره کېږي به اثر د علت په عین حکم، په عین حکم کې او په جنس یا په جنس کې، او په حکم کې ښکاره کېږي هغه بعینها او په جنس. کالطواف، لکه طواف. اوس ګوره ظهر اثره فی صورة الهره، فی صور الهره. اوس ګوره طواف په طواف کې ښکاره کېږي اثر د په صور په جوټه. یعنی اوس دا طواف دی، نبي اسلام فرمایي وایي دا د پیشو جوټه، یعنی هغه خوراکي زیاته چې هغه په یو شي کې خوراک کوي، یعنی پیشو چې کله یو شي کې خوله ووهي هغه د هغه نه اضافه کم خوراک شی چې دی هغه پاک دی، ځکه علت په دې کې څه دی؟ نبي اسلام فرمایي انها من الطوافین علیکم. دا د دې دا طواف چې دی دا زیاته ګرځي راګرځي په مونږ باندې، دا علت دی د دې لپاره چې د دې جوټه یعنی زیات شي هغه که یو شي کې خوله هم ووهي هغه حلال دی. یعنی دا ولایت دی په عین حکم کې، علت دی په عین حکم کې. که طواف ظهر اثره فی صور الحرة، وی لکه طواف کول دا اثر د دې ښکاره شو په جوټه، فی صور الحرة، په هغه جوټه یعنی په هغه خوراک د پیشو کې، او دا عین حکم لپاره علت شو، یعنی جایز دی دا خوراک. ولی دا من الطوافین علینا دی، ځکه ډېر په مونږ باندې ګرځي وراګرځي. وکالصغر ظهر اثره فی ولایت المال، لکه وړوکوالی، دا بیا علت دی په جنس کې. ظهر ښکاره شو اثر فی ولایت المال، په ولایت د مال کې، یعنی دا د پلار په حکم کې دی، ځکه دی دا وړوکی دی. ولا یصح العمل بالعلة، وی نه صحیح کېږي عمل په علت سره قبل الملایمة، مخکې د موافقت، یعنې موافقت به د هغې سره ضروري وي. لأنه عمل شرعي، وی دا عمل شرعي دی. و اذا ثبت الملایمة، کله چې ثابت سي ملایمت یعنې موافقت، لم یجب العمل به الا بعد العدالة، په دې سره عمل هم بیا واجب نه دی مګر وروسته د عدالت نه. لأنه يحتمل الرد، ځکه دا احتمال د رد لري، مع قیام الملایمة، سره د قیام د ملایمین یعنې د موافقین. انواع القياس، فالقياس على نوعين، وبالله تعالى التوفيق.